अजीजानो पति अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यो अजीम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तेर शवे दागा उमर यो ज़र 50 काला और 900 काला अगर खपल कली और खपल इलाके ता पैगंबरी जबा बांधे तबलीग करे 900 काल हाशा वकल्ला दुमरा बदबख्त कौम कि पे 900 काल की कुल बिल सलवेख कसा मुसलमानान शु नूर टोल काफिर हत्ता कि खपल जोए वो आम काफिर द पैगंबर जोए कि अल्लाह तो मंजूर न दा हिदायत न की वर अजीजानो 900 काल पस कि द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल ज़ड़ खुले तरा गए न अल्लाह पाक ते इल्तिजा उकड़ा और दे कौम ते खैरा उकड़ा قال नूह रब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा ए परवरदिगारा दज़म के पसर यो खावंद कोर प्रेमदी खुदाया दासी तूफान और अजाब पेरावली चे द कोर लूटा मखकारा निश द पैगंबर खैरवा अल्लाह वर तो फरमाइल चे तो किश्ताई जोड़ा का नूह अलैहिस्सलाम लरगीरा पैदा कराओ किश्ताई जोड़ो ले शोरो कौम बवर तरागे जिता सके नूह अलैहिस्सलाम बवर तो हुई चे दा किश्ताई जोड़ो माओ यो अजीम तूफान रा रवान दे तासो टोल बगर के गई और जबदी किश्ता किया दे कौम बे ओ खंदल अहल बे दका होगा तूफान बराजियो मुंग बगर की गो दे बकिश्ता की दे खबर होते गो हो बे खंदल नूह अलैहिस्सलाम वेली ची या अल्लाह दा बदबख कौम खो उल्टा मां पोरे खान दी अल्लाह और तो फरमाइल ची दुई दो आया कि फलियदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा लोगों दे वो खान दई या बडेर जाड़े ओसम लग वक्त है वो खान दई ब्या बदासी जाड़ई च टोल उमर बम जड़ा सोकरा टिंगो लेने बुजुर्ग वही का कोई गाफिल पास का सौदा कड़े नंदीवार दे गाफिल पास का सौदा कड़े नंदीवार दे मां खो सौदा उकड़ा दे बिल्तून प दुकान गाफिल पासा का सौदा कड़ी नंदीवार दे मां खो सौदा उकड़ा दे बिल्तुन प दुकान खबर नाम चिद बिल्तुन द ठगई कार दे
که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ داسې به ژاړئ چې څوک به م ژړا رکاولی نه شي دوی به په یو بل ټېلې ووالئ راځه مړه دا د ملیانو خبرې اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه چې که الله د نوح علیه السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینه یې لګیایي که نه نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي هغه الله په پېښور کې نشي راوستی اوس خو یې په سترګو ګورئ که نه د نوح علیه السلام خبرې خو د ملیانو خبرې وې قصې وې اوس خو په سترګو وکته $100 بلین نقصان تر پرونه پورې وشو $100 بلین حساب وکئ بلین پیژنئ د میوزک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم دا خو پیژنئ 1,000,000 لس لکۍ وایا 1,000,000 لس لکۍ او 1 بلین ازی گوگوشتوان یا اماما خبر 10,000 او 600 کړي بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دی د خخېدو ضرورت هم نشته بیا نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې دي په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ٹی وی سٹیشن والا ځان سره بوتلی یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو او بل طرف ته د ټي وی او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي تما کوایا چې ستا کور وران شي او زه درشم نو زما په اومه پیړۍ د نالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی زه ګورم زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتو نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه هر وخت په خطر کې اوسئ ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا که توربیلې ګړپ وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي یو جړک شو او خدای له څه ګران دي عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاته ځای که خپلم ټولو کره شته څوک چې دا ګاډو والا دي دې کافر بچو کرم دا ګاډو کې سبزیانې چې خرڅوي دې کرم شته نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د ملګرو په کشتۍ کې سور شو نو باران شروع شو ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راروړی علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهي تور غر عمره را پرېوتی یو ساس کې د کوهي تور غر عمره را پرېوتی نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولی او اسمان د پاس نه راوروړی عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب و دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ پلار د زوی نه نو خبر زوی د پلار نه نو خبره مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو هر څه ملیامیټ شو هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته ووایي چې ارکب معنا بچیا دې کشته ته راسور شه لا عاصم اليوم نن خلاصې نشته هغه ورته ویل زه به غره ته پاسخېږم په غره کې به پناه ونیسم نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم نن چېرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهدي چې دی پکې ډوب شو الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ خدای کولی شي نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې سترګو ګورئ لګیا دی دا ولې داسې وو دا ولې دا ځکه وو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو د هرې ګناه نو چې انقلاب پې راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته یې وتړلو ویلې ګناه مې څه ده ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو تا پکې کړت نه دی کړی ستا دا ګناه وه توپې ته یې وتړلو غړم دې ورکړو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوري په ایران قهر ولې نازل شو ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو عزیزانو د کابل ښار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وایم، د لیدو درته. 40 ګنټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلي خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلي خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ کړي. تاسو خیال زما عرض دا چې دې د کلو خلکو دا بې دینه دې منصب ته رسولي دي، نو الله اول کلي راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راولي چې دا انتخاب تاسو کړی و چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واورې یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دې هم دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چېرته؟ پښتانه غټ پښتون به راشي صاحبه، کټای به ورسره وي، داسې ټېلې به په اوږو وهي. دا هم پښتون. واو باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې مه کوئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاده لرئ، تاسو سره به هم داسې